په قلف کې کوچنی سوری د څه لپاره وي؟ د انسان ذهن د وخت په تیریدو سره پراختیا کړي او بیلابیل شیان جوړ کړي دي چې د خپل شیانو د ساتلو لپاره قلف جوړ کړي. قلف اوس هم د انسان د ژوند یو مهم څیز دی. خلک هر ورځ د خپل هټیو د بندولو پر مهال له قلف څخه ګټه اخلي، خو زیاتره یې په دې نه پوهیږي چې قلف کې د کلی له ځای سره خوا کې یو بل ځای چې کوچنی سوری دی د څه لپاره وي. عموما قلفونه په هټیو او نورو ځایونو کې د لګولو پر مهال بهر ته پاتې کیږي چې بیا د کلی له ځای د باران اوبه وردننه کیږي او زنګ یې وهي. دغه راز په ځینو اروپایي هیوادونو کې د سختو واورو له امله قلفونه کار پرېږدي، جام کیږي. په قلفونو کې د دغه کوچني سوري دنده د قلف له دننه څخه د اوبو ویستل دي. دغه راز دغه کوچني سوري له لارې قلف ته تیل هم ورچول کیږي څو درست کار وکړي. په زیرکو موبایلونو کې کوچنی سوری د څه لپاره وي؟ ستاسو په زیرکو موبایلونو کې شاته د کمرې سره نښتي یو کوچنی سوری وي. زیاتره خلک دغه کوچني سوري په دنده نه پوهیږي. دغه سوری د نقطې یا ټکي په اندازه وي چې د مایک یا غږ لیږونکي دنده لري. کله چې تاسو د خپل موبایل کیمره کاروئ نو دغه ځای د غږ د لیږدولو دنده ترسره کوي. په خطکش کې کوچنی سوری د څه لپاره ورکړل شوی وي؟ تاسو به لیدلی وي چې په هر ډول خطکشونو کې که د لرګي وي که د اوسپنې یو کوچنی سوری پکې ورکړل شوی وي. زیاتره وخت خطکش ورک شي او یا داسې ځای کې ایښودل شوی وي چې هیر مو وي. په خطکش دغه کوچنی سوری د دې لپاره ورکړل شوی څو تاسو دغه خطکش په یو معلوم ځای کې راځوړند کړئ څو د کار او اړتیا په وخت کې موندل درته اسانه وي.